السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د پلی سټور اکاونټ جوړولو طریقه در زده کوم. تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې د پلی سټور اکاونټ جوړ کړئ. ګورئ، تر ټولو اول دا خبره په یاد لرئ چې د پلی سټور اکاونټ تاسو غواړئ جوړ کړئ، نو د دې لپاره به جیمیل اکاونټ جوړوئ. د جیمیل اکاونټ په تھرو تاسو ډېر اکاونټ چې کوم دی جوړولی شئ، خو کله چې تاسو یو جیمیل اکاونټ لرئ نو بیا به تاسو کولی شئ چې د پلی سټور اکاونټ هم د همغه جیمیل اکاونټ په تھرو لوګین کړئ. که چېرته غواړئ چې تاسو سره جیمیل نشته د پلی سټور اکاونټ جوړ کړئ، نو د پلی سټور اکاونټ جوړولو طریقه په دې ویډیو کې زه تاسو ته در زده کوم. د دې سره به ستاسو د جیمیل اکاونټ هم جوړیږي. نو ګورئ، ورځو تر ټولو اول تاسو ته د موبایل سکرین ښکاري سیټ ته، دلته کې به تاسو ورشئ، پلی سټور اپ به تاسو آن کړئ. د آن کولو سره ګورئ دلته کې تاسو ته سین اپشن درکوي. په سین باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په سین باندې کلیک کولو وروسته تاسو ته کریټ اکاونټ اپشن درکوي، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته کې تاسو ته درې اپشن راشي. تاسو د ځان لپاره جوړوئ یا تاسو کور کې مشوم لپاره جوړوئ. دوهم اپشن. دریم اپشن کې که چېرته ستاسو یو کاروبار دی، د هغه کاروبار لپاره جوړول غواړئ، نو دې درو کې چې کم یو تاسو سلیکټ کوئ. که چېرته د ځان لپاره نو اولنی، که چېرته په کور کې یو مشوم لپاره جوړوئ نو دوهم، که چېرته ستاسو کاروبار وي د هغه کاروبار لپاره د جیمیل اکاونټ جوړوئ نو تاسو به دریم سلیکټ کړئ. دا خبره په یاد لرئ چې د جیمیل اکاونټ سره به زموږ د پلی سټور اکاونټ هم جوړ شي. نو ګورئ، دلته کې به موږ تاسو په اولنی اپشن کلیک وکړو. په اولنی باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو نه فرست لاست نام، اولنی اخرنی نام درنه غواړي، دا به تاسو ورکړئ. د دې وروسته به دوستانو تاسو په نیکسټ اپشن کلیک کړئ. بیا به دلته کې تاسو ډیټ برث، یعنی ستاسو په کوم ورځ چې پیدا شوي یې، کال، میاشت، هغه به ورکړئ. د دې نه وروسته به دوستانو تاسو په دې ځای کې که تاسو فیمیل وئ، فیمیل که میل وئ، میل به سلیکټ کړئ. زه ورته میل سلیکټ کوم. هغه وروسته په نیکسټ بټن باندې کلیک کوو. دلته کې تاسو نه د جیمیل یوزر نیم غواړي. دا تاسو که چېرته د ځان لپاره جوړوئ نو خپل نام ورکئ. که چېرته په دې نام وو نو تاسو ته به ګورئ، کله مو چې خپل نام ورکو په دې لاندې حلیزي باندې کلیک وکړئ. څه ایرر را نه کړو نو موږ تاسو مخکې په نیکسټ باندې کلیک کوو. خو دا یوزر نیم اوس الریډي بل چا په دې یوزر نیم باندې جیمیل اکاونټ جوړ دی، نو د دې وجې نه دا کار نه کوي. دلته کې موږ تاسو ورسره نوره انسې اډ کوو. د دې وروسته دوستانو په نیکسټ باندې کلیک کوو. بیا هم موږ ته ایرر راځي، وایي چې په دې یوزر نیم مخکې نه اکاونټ شته. نو دلته کې به تاسو بیا نوره هم چې کومې دي انسې، دا به تاسو ورزیاتې کړئ. اوس ګورئ چې زموږ یوزر نیم چې کوم و هغه سلیکټ شو، مخکې یعنې لاړو. نو تاسو په دې طریقې سره که تاسو ته ایرر راشي نو تاسو بار هغه یوزر نیم چینج کوئ، نو د دې سره به ستاسو جیمیل اکاونټ یوزر نیم چې کوم دی هغه سلیکټ شي. اوس په دې ځای کې دوستانو تاسو نه پاسورډ غواړي. د دې جیمیل تاسو پاسورډ ورکوئ. بیا دا یوزر نیم ورسره @gmail.com کله چې تاسو جیمیل لوګین کوئ نو په جیمیل آی ډي کې به دوستانو تاسو همدا یوزر نیم بیا @gmail.com دا به تاسو ورکوئ. که پاسورډ مو دلته کې کوم ورکړو هغه پاسورډ به ورکوئ. بیا تاسو ته بار د جیمیل اکاونټ جوړولو ضرورت نشته. په هر ځای کې دا جیمیل اکاونټ تاسو لوګین کولی شئ. نو اوس موږ تاسو دلته کې پاسورډ ورکولو وروسته په دې باندې کلیک کولو سره بیا تاسو لاندې راشئ. دلته کې به تاسو په دې یس ایم ان باندې کلیک وکړئ. دلته کې به دوستانو تاسو بیا په نیکسټ اپشن کلیک کړئ. بیا به دوستانو تاسو لاندې لاړ شئ، په ایګري اپشن به کلیک کړئ. په دې طریقې سره بیا یو ستاسو پاسورډ دغه شان کم د ایپ پاسورډ وي، ډېر داسې شیان چې وي د هغې اټومیټک بیک اپ ګوګل ډرایو ته اپلوډ کول غواړئ نو دا اپشن به همدغه شان آن پرېږدئ. که نه تاسو وایئ چې دا دې نه اپلوډ کېږي اټومیټک، نو دا بټن بیا تاسو بند کړئ. خو زه غواړم چې زموږ ته دا جیمیل په ګوګل ډرایو کې هر څه سیو کړي اټومیټک، نو په ایکسپټ بټن باندې کلیک کوم. تاسو هم په ایکسپټ بټن باندې کلیک وکړئ. اوس ګورئ زموږ د جیمیل آی ډي سره د پلی سټور اکاونټ هم جوړ شو. دلته کې په دې طریقې سره ډایرکټ تاسو ته راځي، په یس ایم ان باندې کلیک وکړئ. اوس له دې ځای څخه ستاسو پلی سټور اکاونټ جوړ شو. بیا کله چې تاسو غواړئ چې پلی سټور اکاونټ یا د جیمیل اکاونټ یا په بروزر کې د ګوګل اکاونټ لوګین کړئ، نو د دې لپاره دوستانو همدغه یوزر نیم @gmail.com ورکوئ. بیا هغه پاسورډ چې تاسو ورکړی وو هغه پاسورډ ورکوئ. نو د دې سره ستاسو د ټول دا اکاونټ چې کوم دی لوګین کېږي به. دوستانو که د دې ویډیو نه مو څه زده کړي وي له خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.